نن زموږ معاشره کې فساد جوړ دی او زموږ معاشره په فسادي ترتیباتو کې د فساد په هغه ترتیباتو کې ورځ پر ورځ قدم پر قدم پر ترقی باندې روان. د هغې ټوله ذمهواري د چا پر ذمه راځي؟ د هغې د خاندان او د کور د مشر پر ذمه باندې ده. او د دې ټولو فسادونو ابتدا او د دې ټولو فسادونو دوام دا د دې مشر د ذمهوارۍ د هغې د غفلت په خاطر دی چې هغې د خپلې ذمهوارۍ څخه غفلت کوي. چې کله دی په خپل کور کې د شادۍ ترتیب دی، نور ترتیبونه دي، په هغې کې دی نافرمانۍ ویني، د الله تعالی حکمونه ماتېږي او د پیغمبر طریقې ماتېږي. اوس د ده ذمهواري دا ده چې دی په طاقت سره ګریف د هغې وکړي، لیکن هغه بیچاره په خپله ورسره لګیا دی. هغې په هغه تقریباتو کې په خپله شرکت کوي، نه د هغې بدوالی ښکاره کوي، نه د ده پر مزاج د هغې څه بدوالی اثر راځي، نه په دې خاطر هغه معاشره په فسادونو کې ورځ په ورځ په خپله ترقي کوي. ما درته ویل د هغې بنیاد د خاندان د مشر د ذمې څخه د غفلت وجه ده چې هغې د خپلو غفلتونو څه احساس نه کوي. زموږ او ستاسو معاشره ده چې کله یو ځای د واده ترتیب د شادۍ ترتیب بیا موږ څه کوو؟ یو زمانه داسې وله چې هلته به د دې معاشرې انسانان چې کومې زنانې دي او دا د شیطان رسی دي او دا د شیطان الکار مخلوق دی، نو بیا به په هغې کې هغه د زنانو اتڼونه، هغه د زنانو فحش اوازونه، حالانکه د دیندارۍ څخه علاوه دا د انسان د غیرت تقاضا هم وي. د بوډا هم دا غیرت دی چې زما د لور اواز څوک وانه اوري، د بوډا هم دا غیرت دی زما د مژور اواز غیر سړی وانه اوري، د پلار او د ورور هم دا غیرت دی زما د خور اواز، زما د ورېندارې اواز څوک وانه اوري. لیکن د بوډا غریب هم د لاسه غیرت ولاړی، د نوجوان د لاسه څه هم ولاړی، د مشر د لاسه څه هم ولاړی او د کشر د لاسه څه هم ولاړی. او په ګور کې دا حالات برپا دی او دا نظام جوړ دی او دا فحش اوازونه راپورته کیږي او دا فحش اتڼونه دي. نه بوډا پر څه ویلی سي، هغې هم پر خوله لاس نیولی دی، او نه ځوان څه ویلی سي، نه مشر څه ویلی سي، نه کشر څه ویلی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د انسانانو ایماني کمزوري راله او د ایماني کمزورۍ په خاطر باندې د انسانانو په غیرت کې کمی راله. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الغیرة من الایمان، غیرت دا د ایمان یو شعبه ده چې ایمان کې کمزوري راسي، غیرت کې په خپله کمزوري راسي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله در دې حده وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کوم چا کې غیرت نه وي په هغې کې ایمان هم په کامله طریقه نه وي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل انا اغیر ولد آدم والله اغیر مني، زه د ټوله آدم په اولاد کې الله غیرتمن انسان پیدا کړی، لیکن الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د ما څخه ډېر زیات غیرتمن دی. نه چې کله دا بوډاو د ځوانه سه د مشر د کچره سه ایماني کمزوري راله او د ایماني کمزوري اثر اول د سړي پر غیرت راځي، نو بیا په دغه بې حیا ترتیباتو کې کې لور کوي، کې مژور کوي، کې سیاسر یې کوي، کې سپین سر یې کوي، نه د بوډا څه پروا کېږي، نه د ځوان څه پروا کېږي، نه د مشر څه پروا کېږي، نه د کشر. لیکن یو زمانه د بېدینۍ سیلاب داسې دی چې د هغې دپاره انتها نه وي، هغې ورځ په ورځ پر مخ یې لکۍ نوره ترقي کوي، نوره ترقي کوي، نوره ترقي کوي. بیا به هغه د زنانو اتڼونه زموږ او ستاسو په معاشره کې اوس د میوزیک او د سروز او د ډانس په ترتیبو بدل شو، چې بیا به د سرای په مابین کې ودې ته میوزیک چالاني او دا فحاشه مخلوق بیا به په اتڼونو په شکل پر هغې باندې راګرځي او هغه دربی به وي چې ټوله محله به په ولاړې ولاړې. ولې به په ولاړه ولاړې؟ ځکه د حاجي صاحب په کور کې واده دی. نو ما درته ویل دلته هم بیا د حاجي صاحب پر خوله باندې لاس ونیول، بجای د دې چې دی د دې ګناه روکتام وکړي، د کوره څه د بې حیایۍ روکتام وکړي، لیکن دی په خپله په هغې کې ناست دی او په خپله هم شمله ورکړې ده، هم په خپله پر سر لنګوټه ایښې ده او په دې خوشحاله دی چې زما په کور کې ده. لیکن هغه خو نور هم تباهي پسې جوړه سوه. و زما او ستا په محلو کې څه حال دی؟ په اتڼ باندې سړي ته سکون نه رالی، په هغې یې زړه نه سو سوړ، او په میوزیک او په ډانس باندې د هغې زړه نه سو سوړ. اوس د ګناه کې ما درته ویل چونکې حد نه وي، اوس د ده دا کوشش دا دی چې دا محلې والا مې په ولاړې نه دي درولي، در هغه وخته پورې زما خوشحالي پوره کېږي نه، زما خوشحالي پای ته نه رسېږي. نو بیا هغه د ټکانو شکل چې کله د شپې په محل کې انسانان آرام سي، په هغې کې بوډاګان دي، په هغې کې سپین سري دي، په هغې کې ځوانان او تور سري دي، په هغې کې بچان دي، په هغې کې بیماران دي، په هغې کې څوک عبادت کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي.
لیکن تاسو زموږ معاشره لیدلې ده چې کله ظالم په دې باندې پوسي چې یاره اوس خلکو ښه آرام وکړي او اوس به دې خلکو ته تکلیف ورسوم، نو بیا د په اسمان کې د ټکهار وي چې بچان هم چیغې ځینې وي او څوک آرام هم نشي کولی، بوډا هم په ځای کې ناست دي، سپین سرې هم په ځای کې ناست دي او د ده په کور کې د کم نصیبه واده دی او دی یې شادي بولي او ټول ورته وایي الله تعالی دې په غم در بدل کړي. نو بیا هغه ترتیبونه زموږ معاشره کې دا ټوله ترتیبونه د کومه ځای روان دي؟ دا د دې کور د بوډا د ظالم د کمزورۍ په خاطر چې هغې د دې خپل خاندان ګرفت نه کوي. که چیرې خاندان کې یو بچی دله د 10 روپو نقصان راوي، بیا ماښام د تندی تریو نیولی دی، بیا د غزوې سره خبرې کولو ته تیار نه دی ځکه د 10 روپۍ نقصان راغلی دی. لیکن چې کله غزوې د پیغمبر علیه السلام طریقې ذبحه کوي، هغه زوی نافرمانی نه کوي، هغه زوی لمونځ نه کوي، هغې ماخستن جومات له نه راځي، هغې د سهار د لمانځه خیال نه ساتي، بیا د بوډا د دې پریشانۍ په خاطر په دې تندي غوټه نه پیدا کړي ځکه د ده غریب په دماغ کې د لمونځ کول د 10 روپو حیثیت هم نه لري. نو بیا خو د هغې شادۍ حال تاسو وینئ چې په محله کې کم قیامت برپا دی. حالانکه پیغمبر علیه السلام وی لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه، زما امت کې مومن نشمارل کیږي چې همسایه د تکلیف څخه محفوظه نه وي. نه بیا د بچانو جلا جړاوي او کشنی بچان د خوب سره غورځي او د دې ظالم زړه په دې باندې نه سړیږي چې کله یوه ګنټه ټیم تیر شي دوباره بیا نیت کړی دی چې اوس به دا خلک بیا د آرام سره غورځوم. او ما درته ویل د ټوله محلې ورته شرایي، د ټوله محلې ورته به دعایي، د بوډاګانو ورته دعایي، د سپین سرو ورته دعایي، د بیمارانو د ناجوړانو ورته دعایي. او دې ظالم باندې د دعا اثر که په دنیا کې را نسي، بیا به الله تعالی د دې دعاګانو بدلا د دې سزا به درته په جهنم کې خامخا ورکړي. زما په خدای قسم زما کله دماغ حیران چې الله دې کور کې دې معاشره کې هغه سړیتوب څه، هغه انسانیت سوس، د دې هغه بوډام په سړیتوب نه پوهېږي، د دې هغه ځوانم په سړیتوب نه پوهېږي، د دې هغه نارینام په سړیتوب نه پوهېږي، د دې هغه زنانم په دا به کله سړی کېږي؟ نه په دې بوډا کې دا احساس ته چې شادي خو زما په کور کې د محلې څه جرم کړی دی چې ټوله شپه مې په ولاړې درولې ده. نه په دې سپین سری کې دا سوچ سته، نه په ځوان کې دا سوچ سته، نه په کشر کې سته، نه په مشر کې سته. ما درته ویل چې کله د معاشرې څخه سړیتوب انسانیت ختم سي، بیا خو به هغه معاشره د انسانیت معاشره نه بلل کیږي، بیا خو د هغې معاشرې شکل د درندګانو وي، د درنده مزاج دا وي چې څومره یو چا ته تکلیف ورسي دی په دې تکلیف باندې بس نه کوي، بیا خو به د معاشرې انسانان دغه حالاتو ته رسېږي. او د دې نقصان ګرده د چا سره روان دی؟ دا د کور د مشر ظالم سره روان دی چې هغې د کور د تورو سپین مالک دی، چې هغې د کور د ښو د بد مالک دی، او هغې په کور کې و کشرانو ته پر هره خبره باندې سرزنش ورکوي. لیکن چې کله د ناروا ځای رالی، د ګناه ځای رالی، د مسلمان د دل ازارۍ ځای رالی، د الله تعالی د نافرمانۍ ځای رالی، بیا د ده پر دې خولو باندې مهر لګېدلی دی، د غږ نه کولو غوسه کوي، بیا دی په خپله په هغه ګناه کې ورسره شریک دی. حالانکه د پیغمبر علیه صلات وسلام ترتیبونه او پیغمبر علیه صلات وسلام وصیت، د پیغمبر علیه صلات وسلام نصیحت دا دی چې من رأى منکم منکرا، کدی چیرې په خپل محل کې، کدی په خپل کشرانو کې، کدی په خپل کور کې، کدی په خپل ما تحت انسانانو کې، په خپلو خاندانونو کې تاسو ګناه ولیدله او ستاسو سره وس و طاقت در سره و، نو بیا به د هغې ګناه په خاطر باندې ته د لاس زور او د وس طاقت په استعمالې بیا به هغه انسانان د ګناه سره ګرځئ. او که ته د هغې د راګرځولو څه ترتیب په دماغ کې نه لرې، بیا به د قیامت په میدان کې تل منځګزاره د هغې په ګناه کې یقینا نور سره شریک